سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې موضوع مو هغه لغاتونه دي چې کله تاسو د یوه ایالت څخه یا د یوه ولایت څخه یا د یوه هیواد څخه بل هیواد ته ځئ، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په آنلاین شکل باندې خلک وټاکونه یا ځان ته ځای بوکوي یا یې نیسي. مثلا غواړم چې د نیویارک څخه و ویرجینیا ته ځم، نو زه څه کوم؟ په ویرجینیا کې هغه ځای کې چې زه غواړم واوسېږم یا کار لرم، هلته نږدې هوټل په آنلاین شکل باندې څه کوم؟ بوکوم یا یې نیسم. کله چې زه ورسېدم وټاک به وختي لرته اماده وي، نو کله چې زه داخل ورغلم و هوټل ته، هغه د ریسپشن به ناست وي، ریسپشن ته به زه اول څه وایم؟ یا به تاسو ورته وایاست هلو، سلام ورته وایاست. I have reservation for وطندوست. ما وټاک نیولی دی د وطندوست په نامه باندې. هغه ته خبر وکړئ چې زه دا راورسېدلم. هغه اوس ستا څخه نور معلومات اخیستلی یا پاسپورټ اخیستی، هر څه چې ضرورت و هغه به ستا سره موضوع چې کړي بحث به باندې وکړي. او همدارنګه تاسې هم داسې هم ویلی سئ hello checking in for وطندوست. checking in for وطندوست. که داسې وایاست I have reservation for وطندوست، او که وایاست I have یا checking for وطندوست، فقط checking for وطندوست. دا دواړې جملې سمې راځي، صحیح ورته راځي. او همدارنګه بله جمله ده چې غواړئ پوښتنه ترې وکړئ. ځینې هوټلونه دي چې هغه د سهار ناري یا د سهار قهوه ورته ورکوي په دې ځای کې چې زه اوسېږم. مثلا دلته موږ ته د سهار چای یا د سهار ناري راکوي، نو ته به داسې څنګه پوښتنه کوې چې دا پیسې چې تا ورکړي دي، مثلا $50 باندې تا وټاک نیولی دی د یوې شپې لپاره، آیا دغه په دې $50 کې د سهار ناري یا چای داخلي دي که نه دي؟ نو څنګه به ورته وایاست؟ excuse me is breakfast included. آیا دا بریکفاست یا د سهار ناري په دغه پیسو کې چې درکړي مې دي دا په کښې کې دي که نه دي؟ که وي خو هغه دی درته وایي چې yes it is included یا breakfast is included. که نه و no that's excluded دی وایي، نه دی په کښې کې. او همدارنګه تاسې کولی شئ چې پوښتنه ترې وکړئ چې په څو بجو څخه تر څو بجو پورې یا په کم وخت کې دا چای اماده کېږي. هلته بیا خپل وخت لري چې د دغو بجو څخه تر دغو بجو پورې چای تاسې استفاده ترې کولی شئ. نو څنګه ورته وایاست؟ what time is breakfast served. what time is breakfast served، یعنې په کم وخت باندې بریکفاست یا د سهار ناري اماده دی. دی بیا درته وایي چې from 6 to 9 am یا مثلا درته وایي چې from 7 to 8 خپل وخت ته ښیي. او کله چې په موټر کې سپرېږئ د بس سټینډ څخه یا د یوه بل ځای څخه ځئ بل ځای ته، د مثال په ډول تاسې دغه څه سپرېږئ د ګرمام د مانده څخه، ساحه دی د ګرمام د مانده نوم دی. ګرمام د مانده څخه تاسې په موټر کې سپرېږئ ځئ د مناره پورې، د منار تر چوکه پورې. نو تاسې څنګه کوئ؟ کله چې په موټر کې سپاره سواست، حرکت مو کوئ او تاسې د منار چوک ته ورسېدلاست، نو تاسې په زور ورته you can drop me here. you can drop me here. و دې استاد ته وایاست you can drop me یا drop me here. زه همدلته تاکېږم یا ما دلې ته څه کښته مې که. او داسې هم ویلی سي excuse me this is me. دا په دې معنا نه چې دا زه یم، دا په دې معنا چې زه خپل ځای ته یا خپل هغه نقطې ته ورسېدم. excuse me this is me، یعنې په همدغه ځای کې زه تاکېږم. تاسې که هر یو ورته وایاست هغه صحیح راځي. او همدارنګه چې تاسې په ترمینل کې یاست یا مثلا په مارکیټ کې روان یاست، غواړئ چې په یو خاص بس یا په ټرین کې ولاړ شئ. د مثال په ډول د کندهار اډې ته ځئ. د کندهار اډې ته چې ورغلاست، په کابل کې د کندهار اډه کله چې ورغلاست، هلته پوښتنه کوئ مثلا د احمدشاه ابدالي بس مثلا کم ځای کې دی یا کم ځای کې دغه ټکټ کېږي. مختلف بسونه دغه ځای څخه ځي، مختلفې نمایندګانې شته. نو تاسې به څه وایاست؟ where is the احمدشاه ابدالي bus counter. یا ورته وایاست مثلا where is the احمدشاه ابدالي checking in. د احمدشاه ابدالي د بسانو هغه سټیشن یا هغه ټکټان چې کاټېږي هغه چیرته دی. او یا مثلا په امریکا کې غواړئ چې ټکټ واخلئ د طیارې where are the American airline
counter یا or check in counter و یا check in و د دواړه دغه معنا لري. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ چې آیا د موټر یا د تایره یا د بس په خپل وخت باندې حرکت کې که یا مثلا د خاص ډول تایره ته استعمالیږي، مثلا تایره بورډینګ ورته وایي. بورډینګ هغه بورډینګ دې ته ویل کېږي چې خلک کله د ترمینال څخه ځي په تایره کې کښېني، دې ته څه وایي؟ بورډینګ وایي. مثلا پوښتنه کوئ د یو چا څخه یا د نماینده څخه excuse me when will the plane be boarding تایره څه وخت تایره کې څه وخت موږ کښېنو، یا مثلا تایرې دروازې څه وخت بندېږي. که وخت خو هغه دی تاسو کولی شئ چې یو شی رانیسئ، منظره وکړئ، وګرځېږئ، قدم ووهئ او دی پوښتنه څه کوي نفر وایي what is your flight number. د هر تایره چې د خپل پلیټ نمبر لري، خپل نمبر لري، د خپل هر پرواز خپل نمبر لري. نو چې درته وایي what is your flight number، ستا د پرواز نمبر څو دی، خپل نمبرونه لري. او همدارنګه کله چې بیا تاسې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځئ، هلته کله چې په اخري کې تاسو ته ویزه وایي یا ویزه چې کوي، ستاسو څخه پوښتنه کوي هغه نفر، هغه نماینده درته وایي do you have your passport پاسپورت لري، یا درته وایي may I have your passport، کولی شئ تاسو پاسپورت راکړئ، زه څه شي کړم ویزه وګورم، ویزه صحیح ده که نه، د ایکسپایر دی، جعلي دی، رقم چې و هغه درته وایي، هلته ایګزیټ ټاپه یا سټمپ ورباندې وایي. او یا درته وایي پاسپورت پلیز. کله چې درته وایي چې پاسپورت پلیز، ته خپل پاسپورت ورته ورکړه. او پاسپورت داسې نه چې هلته ورته پرېږدي، پاسپورت بېرته ترې واخلي چې کله حرکت مه کوئ. زموږ یو ملګري سم داسې پاته شوی و. ښه، او کله چې بیا تاسې ځینې پروازونه مثلا غواړم د نیویارک څخه و کالیفورنیا ته ولاړ شم، یا مثلا غواړم د روزګان څخه و کابل ته ولاړ شم، ځینې وختو کې داسې کېږي مثلا د روزګان چې پرواز یې وکړئ په کندهار کې کښته کېږي، تم کېږي، درېږي، بیا د هغه ځای څخه بیا بله تایره ده، د هغه ځای څخه مې هغه بله تایره کې د کندهار څخه و کابل ته بیایي. نو دې ته چې وایي مستقیم فلایټ ته ډایرکټ فلایټ وایي. ډایرکټ فلایټ یعنی د روزګان څخه و کابل ته. که ډایرکټ فلایټ نه و، کنیکټډ فلایټ و، هغه بیا څنګه کېږي د روزګان چې حرکت وکړئ په کندهار کې کښېني، د کندهار چې حرکت وکړئ و کابل ته ځي. دې ته چې وایي connected flight. درته وایي مثلا is this your final destination، آیا دا ستا هغه اخري ځای و چې ته راتللی، مثلا هغه ستا د دې ځای پورې راتللی، مثلا د کابل راتللی چې په کندهار کې ښکته کړی، درته وایي چې مثلا is this your final destination، آیا دا ستاسو هغه اخري استادګاه ده. تاسو به څه ورته وایاست؟ که نه وه، که وه خو ورته وایاست چې yes، او که نه وه څه ورته وایاست؟ no I have a connected flight. connected flight. زه د روزګان څخه کندهار ته راغلم، یعنې دې ځای څخه زه بېرته غواړم په بل پرواز کې و کابل ته ولاړ شم، دې ته څه وایي؟ connected flight وایي. او همدارنګه کله چې بیا تاسې روزګان ته ولاړاست، د کندهار څخه یا د کابل څخه په روزګان کې منظره وکړله، نو بیا تاسې څه کوئ؟ یو ملګری پوښتنه څخه بېرته کندهار ته ولاړاست یا کابل ته ولاړاست. what was your favorite thing about روزګان؟ تاسو په روزګان کې څه شي خوښ و، څه شي ولیدل؟ نو ته به څه شي ورته وایه؟ ورته وایه my favorite place was چوره district. زما د خوښې ځای په روزګان کې د چورې ولسوالي وه. او یا مثلا ورته وایه چې my favorite place was ترینکوټ city. دا چې کېږي دا به ستاسې هغه د خوښې ځای ورته مشخصوي. او همدارنګه کله چې تاسې سفر وکړئ، ستړي سواست، په موټر کې مثلا ولاړئ، په تایره کې، تایران سره ستړي کېږي، ځکه د اکسیجن کم بوتي. کله چې ورسېدلاست نو تاسې څه شي ملګري ته وایئ، دوستانو ته وایاست، درته وایي چې غواړئ چې استراحت وکړې، یا ته ورته وایي چې زه غواړم استراحت وکړم، څه ورته وایه؟ R په دې معنی چې rest and relaxation. زه غواړم استراحت وکړم، ځان وساکم. د ډېر مزل مې کړی دی. او غواړي چې خپل بیکوپ په اړه پوښتنه وکړي. په امریکا کې دا ډېره غټه ستونزه ده، ملګري سره لاس او ګرېوان کېږي، زه خپل همداسې کېږم ورسره. نو تاسې به څه کوئ؟ د یو چا څخه پوښتنه غواړئ چې کوئ چې د بیکو ځای چېرته دی. excuse me can you tell me where luggage or baggage. ګورئ، baggage
تاسو کولای شئ baggage was یا luggage was. Where is baggage or luggage climb دغه د بیکو یا د سکولو هغه ځای چیرې چې دغه څخه موږ خپل د سکولونه واخلو یا تسلیم کو. ځینې وخت موږ دوه قسمه ټراول لرو یا سفرونه لرو چې یو بزنس ټراول دی بل پلیژر ټراول دی. یو بزنس یو څوک پوښتنه کوي why are you traveling for business or pleasure. pleasure traveling هغه ته ویل کېږي یا چې هغه په سړی په منظره ځي مثلا یو ځای څخه بل ځای ته ځي او بزنس چې دی هغه په دغه شکل باندې په رسمي شکل باندې د یو ځای څخه بل ځای ته ځي. نو دا د نن ورځې جملې وي خدای دې وکړي چې ستاسو سر ورباندې خلاصوي ورباندې پوه سوي یاست او په کومو جمله چې پوه سوي ناست په کمنټ کې راته ولیکئ او غواړئ چې نور هم دا درسونه خوندور کړو او تغیرات پکې راولو امپرومنټ پکې راولو نو تاسو کولای شئ ماته خپل کمنټونه راکړئ او تاسو کولای شئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.